السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو که تاسو په یو میاشت کې 1000 ډالر ګټل غواړئ یا تاسو د یو اس ای یوټیوب چینل جوړول غواړئ او په 2 یا 3 هفتو کې خپل چینل مونټایز کول غواړئ نو دا نننۍ ویډیو تاسو د پاره ده دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ د یو اس ای د یوټیوب چینل جوړو بالکل فری اپکاسټ بغیر د وی پی ان نه بغیر د براوزر نه او بغیر د یو اس ای د سیم نه بل طرف ته درته یو داسې لاجیکل میتھډ درخایم د دې چینل د پاره چې تاسو به په دې چینل باندې دا میتھډ اپلای کوئ او په 2 یا 3 هفتو کې به تاسو دا چینل مونټایز کوئ او ډیر په اسانه سره به تاسو پر منت 1000 ډالر د دې چینل نه ګټئ نو دوستانو نننۍ ویډیو ډیر زیاته اهمه تقریبا 2 یا 3 هفتې په دې ویډیو باندې ما ریسرچ کړی دی او دا قسمه کنټینټ ما په خپل باندې اپلای کړی هم دی تاسو ته زه دا په اخیره کې پریکټیکلی دا ټول سیزونه درخایم نو دوستانو ډیر آسان طریقه کار دی که تاسو د یوټیوب په دنیا کې خپل ځان کامیابول غواړئ یا خپل مستقبل روښانه کول غواړئ نو نننۍ ویډیو ستاسو دپاره د ویډیو سکیپ نه کوئ ویډیو تر اخیر پورې وګورئ او په اخیره کې درته یو داسې آسان او داسې یو لاجیکل میتھډ درخیم چې تاسو به په دې چینل اپلای کوئ او انشاءالله مینیمم ډیر په اسانه سره به تاسو 1000 ډالر پر منت د دې چینل نه ګټئ او په دې چینل کار کول هم ډیر زیات انتهایی آسان دی هر ماشوم هم په دې باندې کار کولی شي نو د ټولو نه اول زو په موبایل سکرین طرف ته او فری اپکاسټ د یو اس ای چینل جوړو او د هغه نه بعد درته بیا دا لاجیکل میتھډ درخایم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې نوي یئ نو برای مهرباني زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که ویډیو د باندې ښه لګي نو ویډیو ضرور لایک کړئ اوس دوستانو په دې ځای کې به موږ د ټولو نه اول د یو اس ای د یوټیوب یو اکاونټ جوړو نو دوستانو یاد ساتئ د ټولو نه اول دا خبره ډیره ضروری ده چې د دې لپاره به تاسو یو فریش جیمیل په خپل موبایل کې جوړوئ داسې نه چې تاسو به په پخواني جیمیل باندې یا میاشت یا 2 میاشتې مخکې تاسو کوم جیمیل جوړ کړی بالکل دا ایگزیکټ نه تاسو به په دې ځای کې د دې لپاره یو فریش جیمیل جوړوئ اوس دوستانو دې ځکه زما سره دا یو فریش جیمیل دی ما جوړ کړی دی او څنګه چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي ما د یوټیوب کولاو کړی دی او په یوټیوب کې تاسو ته دا په نظر راځي چې دا فریش جیمیل په دې باندې چینل ما نه دی جوړ کړی نو سیمپلی تاسو به په کریټ ا چینل باندې دې ځکه کلیک وکړئ اوس دوستانو په دې ځکه به تاسو سیمپلی په دې ځکه د یوټیوب چینل جوړ کړئ او دوستانو یاد ساتئ په دې ځای کې به تاسو د دې لپاره یو یونیک نوم سلیکټ کوئ نو زه د فیکټري انسایډ دپاره جوړوم نو په دې ځای کې تاسو کتی شئ چې زما کوم نوم دی میا سید علي نو دا به زه ریموف کم او په دې ځای کې به زه یو یونیک نوم چې کوم دی سرچ کم د دې لپاره تاسو په چیټ جی پی ټي نه هم مدد اخیستل غواړئ نو تاسو اخیستی شئ چې په چیټ جی پی ټي ته تاسو هم دا ویلی شئ چې زه د یو اس ای بیس یو چینل جوړوم او د دې لپاره ماته یو یونیک نوم پکار دی زما چې کوم د چینل نوم دی هغه د فیکټري سکوپ اوس سیمپلی دوستانو په دې ځای کې زما د یوټیوب چینل چې کوم دی جوړ شو اوس د دې نه بعد به زما چې کوم د یوټیوب چینل دی هغه ریډي شو لږ شان پروسس نه بعد به زه په خپل یوټیوب چینل کې اوس اهم سیټینګ چې کوم دی نو هغه به زه په کروم براوزر کې کوم نو اوس به دوستانو مونږ لاړ شو او کروم براوزر به اوپن کو اوس سیمپل دوستانو زه به په خپل موبایل کې کروم براوزر اوپن کم او سیمپلی په دې ځای کې به زه هغه طریقه کار کوم چې د یوټیوب دپاره ډیر زیات اهم دی دوستانو په دې ځای کې به لاجیکل میتھډز اوس مونږ یوز کوو چې مونږ به څنګه په خپل موبایل کې د یو اس ای کنټینټ جوړو نو سیمپلی دوستانو په دې ځای کې به تاسو سرچ کوئ youtube.com دوستانو youtube.com تاسو سرچ کړئ نو سیمپلی تاسو ته به دا قسمه انټرفیس شو شي اوس دوستانو په دې ځای کې به سیمپلی تاسو چې کوم اکاونټ دی نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو هغه اکاونټ چې کوم دی سلیکټ کړئ کوم اکاونټ چې تاسو په هغه یوټیوب کې تاسو جوړ کړی نو اوس دوستانو سیمپل په دې ځای کې به موږ کسټمایزیشن کوو د خپل یوټیوب چینل دوستانو موږ خپل هغه اکاونټ دې ځای کې سلیکټ کو او سیمپل په ویو چینل باندې به کلیک وکړو نو دوستانو دا انټرفیس به موږ ته شو شي او په کسټم چینل باندې به بیا موږ کلیک وکړو او په دې ځای کې به موږ د خپل چینل چې څومره کسټمایزیشن دی هغه به موږ کوو سټیپ بای سټیپ تاسو دا هر یو سیز ګورئ نو دا چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو ته به دا قسمه انټرفیس شو شي دې ځای کې دوستانو زمونږ چې کوم د وای ټي سټوډیو دی هغه به په براوزر کې اوپن شي اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتی شئ چې زمونږ د چینل چې کوم بیسک سیزونه دي چې څومره بیسک سیزونه دي د ټولو نه اول به مونږ خپل بیسک سیزونه کوو
دوستانو د ټولو نه بیسیک سیزونه به کوو دا څومره چې هم سیزونه تاسو ته په سکرین په نظر راځي دا کم ایروز د نشانونه چې تاسو ته په نظر راځي نو دا سیزونه به د ټولو اخیری ته مونږ کوو دا ډیر زیات اسان دي خو د ټولو نه اهم سیټینګز چې کوم دي نو هغه به مونږ د ټولو نه مخکې کوو نو په دې سیټینګ باندې به مونږ کلیک وکړو اوس دوستانو په دې کې یو سیمپل او لاجیکل طریقه ده تاسو به صرف په دې باندې ځان پوهه کوئ سیمپل دوستانو تاسو چې کوم یو اس ډی ټي چې کوم ډالر د یو اس ډي د امریکای چې کوم کرنسی ده نو تاسو به هغه سلیکټ کړئ ولې چې ارنینګ په هغه کې کول غواړو اوس دوستانو دویم نمبر چې زمونږ کم چینل آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو دا د ټولو نه اهم سیز دی د پاکستان چې کم یوټیوب چینل دی یا د نورو ملکونو او د یو اس ای دپاره چې مونږ کم چینل جوړو نو هغې چې کم لاجیک دی نو هغه لاجیک صرف په دې ځای کې پټ دی اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو تخکاري چې دا کنټري ا پریزیډنټ یعنی مطلب ته په کم یو ملک اوسیږي یا د کم ملک د آډینس دپاره دا یوټیوب چینل جوړئ نو دوستانو سیمپل په دې ځای کې به تاسو یو اس ای یونایټډ سټیټس چې کوم دی نو هغه به سلیکټ کړئ اوس دوستانو ډیفرنس چې کوم دی په عام چینل کې او د یو اس ای په چینل کې صرف په دې ځای کې دقه دی چې صرف به په دې ځای کې تاسو یو اس ای چې کوم چینل دی یونایټډ سټیټس به تاسو په دې ځای کې سلیکټ کړئ ولې دوستانو چې په دې ځای کې زمونږ چې کوم ویډیوز دي نو هغه مونږ د یونایټډ سټیټس دپاره جوړو زمونږ چینل چې کوم دی نو دا د یو اس ای بیس دی او مونږ چې کوم عام چینل کوم د پاکستان دپاره جوړو یا د نورو ملکونو دپاره جوړو نو په هغه کې به مونږ هغه ملکونه سلیکټ کوو نو اوس دوستانو په دې ځای کې صرف ډیفرنس چې کوم دی نو هغه د یو اس ای دپاره دی چې مونږ به په دې ځای کې مونږ صرف یونایټډ سټیټ سلیکټ کړو نو دوستانو په دې ځای کې چې هغه مونږ سلیکټ کړو اوس د دریم نمبر چې کوم اهم آپشن دی نو هغه دی زمونږ دپاره چې دا چینل ته د کیډز دپاره یعنی ماشومانو دپاره جوړې په دې چې کوم کنټینټ دی یا د دغه نو دا به تاسو نو سیټ دس چینل از ناٹ میډ فار کیډز نو دا د وړو دپاره نه دی تاسو به په دې ځای باندې کلیک کوئ او دا به تاسو پبلیش کوئ اوس دوستانو دریم نمبر چې کوم اهم سیټینګ دی زموږ سره نو هغه دی زموږ د فون نمبر ویریفیکیشن دی دوستانو نو په دې ځای کې به تاسو په فیوچر الیجیبل باندې کلیک وکړئ او دویم نمبر چې کوم آپشن تاسو ته په نظر راځي په دې ځای کې به کلیک وکړئ اوس دوستانو په دې ځای کې ستاسو په ذهن کې به دا هم سوال وي چې یاره زه به دا خپل چینل چې کوم دی نو دا به زه په کم نمبر نه او څنګه به دا زه ویریفای کوم نو سیمپل دوستانو څنګه چې تاسو خپل عام د یوټیوب چینل کله هم ویریفای کوئ په خپل نمبر زونګ جیز ورید په هر قسمه نو هم داسې به تاسو په دې طریقې سره دا هم د پاکستان په نمبر باندې ویریفای کوي په دې ځای کې دا میټر نه کوي چې ستا چې کوم چینل دی دا په کم نمبر یا د کم کنټري په نمبر باندې ویریفای شوی دی نو سیمپل دوستانو تاسو چې کم نمبر وي نو تاسو سیمپل دا خپل چینل چې کوم دی په هغه نمبر باندې ویریفای کولی شئ اوس دوستانو په دې ځای کې زموږ چینل چې کوم دی ویریفای شو اوس به دوستانو د دې چینل لپاره د یو ډسکرپشن ضرورت دی نو سیمپل دوستانو د دې لپاره به موږ اوس د چیټ جی پی ټي نه مدد اخلو چیټ جی پی ټي به موږ په 2 سکندونو کې د تمام هر یو سیز موږ ته جوړی سیمپل دوستانو چیټ جی پی ټي به کولاوئ او په چیټ جی پی ټي کې به سیمپل تاسو دا ولیکئ چې رایټ ا ډسکرپشن فار یوټیوب چینل لکه زما د چینل چې کوم نوم دی نو هغه د فیکټری سکوپ او تاسو چې کوم د چینل نوم وي تاسو چې کوم چینل جوړ کړی وي نو تاسو به هغه ولیکئ او په ایرو یا په انټر باندې به تاسو کلیک وکړئ نو په یو 2 یا 3 سکندو کې به دننه تاسو ته بهترین ډسکرپشن په دې ځای کې تیار شي سیمپل اوس دوستانو په دې ځای کې چې زما د چینل چې کوم ډسکرپشن نو تاسو کتای شئ چې دا مکمل کمپلیټلی تیار شو او داسې تیار شو کوم چې غټ یوټیوبران د خپلو چینلو دپاره جوړی د هغه نه هم بهترین چې کوم ډسکرپشن دی هغه تیار شو نو سیمپل دوستانو په دې ځای کې چې تاسو څومره هم په دې ځای کې ډسکرپشن دی دا ټول به تاسو راواخلئ کاپي به کوئ او په هغه ځای کې چې کوم ډسکرپشن دی په هغه ځای کې به مونږ دا پیسټ کړو اوس دوستانو دوباره به مونږ خپل چینل ته راشو او په ډسکرپشن باندې به کلیک وکړو او په دې ځای کې چې مونږ کوم ډسکرپشن کاپي کړی د چیټ جی پی ټي نه نو هغه په دې ځای کې مونږ پیسټ کړو او بهترین ډسکرپشن چې کوم دی نو دا به مونږ پبلیش کړو اوس به دوستانو په دې ځای کې مونږ به د خپل یوټیوب دپاره اوس مونږ بینر جوړو د دې دپاره به مونږ لوګو جوړو نو سیمپل اوس به دوباره مونږ لاړ شو او په چیټ جی پی ټي باندې به د دې دپاره مونږ لوګو او بینر ډیزاین کړو اوس به مونږ دویم چې زمونږ کوم براوزر دی دوباره به مونږ اوس چیټ جی پی ټي کولاګو په دې ځای کې به مونږ ولیکو ډیزاین لوګو کوم ډسکرپشن چې مونږ ته تیار شوی د هغه لاندې به سیمپل صرف مونږ دا ولیکو چې ډیزاین لوګو اټومیټیکلی دا ستاسو په خبره پوهیږي چې دا د کوم سیز دپاره بیا لوګو جوړی ولې چې د دې نه مخکې چې کوم د ډسکرپشن دپاره ورته ته آیډیا ورکړی و نو د دې سره هغه آیډیا موجود وي او د په هغه آیډیا باندې اوس تاسو ته لوګو جوړی نو سیمپل دوستانو په دې ځای کې د لږ شان لوډینګ نه بعد زمونږ چې کومه لوګو ده هغه به تیاره شي
نو اوس دوستانو په دې ځای کې چې زما چې کومه لوګو ده نو هغه بالکل ریډي شو. دوستانو سمپل په دې به زه پریس کوم او په ډاونلوډ باندې به کلیک وکم. اوس به دوباره دوستانو زه لاړ شم او خپل یوټیوب به کولاو کم او په دې ځای کې چې زما چې کوم مین چې کوم لوګو ده یا کوم د پروفایل پکچر دی نو هغه په دې ځای کې زه په هغه کلیک وکم او سمپلی دا به زه اپلوډ کم. دوستانو په دې ځای کې چې زما کومه لوګو ده نو هغه ما پبلش کړه. نه بعد دوستانو اوس زما چې کوم دویم نمبر دی نو هغه دی د یوټیوب بینر چې اوس به زه د خپل چینل دپاره بینر څنګه ډیزاین کوم. نو دا به هم سمپل دقه طریقه کار وي. مونږ به لاړ شو چیټ جی پی ټي ته. په خپل موبایل کې به مونږ چیټ جی پی ټي کولاو کو او ډیزاین یوټیوب بینر دا به ولیکو. په ایرو باندې به کلیک وکړو نو سمپل په 2 یا 3 منټو کې به زمونږ چې کوم د یوټیوب بینر دی هغه به هم مونږ ته تیار شي. فرینډز فاینلی زما چې کوم د یوټیوب بینر نو هغه هم تیار شو. نو په دې باندې به زه پریس وکم او په ډاونلوډ باندې به کلیک وکم او دوباره به زه لاړ شم خپل چینل طرف ته. اوس دوستانو په دې ځای کې زما چې کوم بینر دی په دې به زه کلیک وکم او کوم ایمیج چې هغه به زه سلیکټ کم. دوستانو په دې ځای کې به دا تاسو سلیکټ کړئ او په پبلش باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو د یوټیوب چې کوم کسټمایزیشن دا وشو. اوس دوستانو د په یوټیوب چینل کې دا ډیر زیات اهم دی چې تاسو د یوټیوب چینل به یو یونیک لوګو وي ورسره بینر چې کوم دی نو دا ډیر زیات اهم دی او دا تاسو د یوټیوب الګوریتم ته دا یو اهم پیغام هم ورکړي چې دا چې کوم چینل دی یا دا کس دا کریټر چې کوم دی نو دا بالکل اکټیو دی. مطلب دا چې دا د زړه نه کار کوي. نو همیشه دپاره چې تاسو به د ټولو نه اهم څیز د خپل یوټیوب لوګو یا د خپل یوټیوب چینل دپاره چې تاسو کوم بینر دی نو دا به بالکل بهترین ډیزاین کوئ. دوستانو په دې ځای کې بل یو اهم سیټینګ دی د هغه دپاره زموږ سره چې د چینل لاندې اپلوډ ډیفالټ چې کوم دی نو په دې باندې به مونږ کلیک وکړو. اوس دوستانو په دې ځای کې یو اهم خبره دا ده چې ټایټل دی. د ټایټل مطلب دا دی چې ته لکه په کم بیس باندې ویډیو ته اپلوډ کې یعنی ته خپل ویډیو چې کوم ده نو هغه په دې ځای کې ډسکرایب کا. مطلب دا چې په دې ځای کې به ته د خپل ویډیوګانو ریلیټډ خپل ویور ته چې کوم دی کنه نو انفارمیشن ورکړي چې لکه مطلب زه په دې چینل باندې دا ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو زما چې کوم دا چینل دی نو په دې به زه انساید ماډرن فیکټري اف یو اس اے څنګه چې تاسو ته ما په سټارټ کې ویلي چې زما چې کوم کنټینټ دی نو هغه دا دی. نو سمپل تاسو چې کوم کنټینټ دی نو سمپلی دا یو 100 لیټرز وي نو تاسو به دا ولیکئ او دا به پبلش کړئ. اوس دوستانو د دې لپاره چې کوم ایمیل دی نو سمپل تاسو عام ایمیل هم په دې ځای کې استعمالولی شئ. هر قسمه ایمیل تاسو په دې ځای کې یوز کولی شئ. دا څه قسمه میټر نه کوي. دوستانو په دې ځای کې چې څومره کیورډ دي او نور چې کوم سیټینګز دی نو هغه هم تاسو د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې کولی شئ. څنګه چې موږ د ډسکرپشن او دا نور سیټینګز وکړو نو تاسو سټیپ بای سټیپ دا هم کولی شئ. که دې ځای کې سټیپ بای سټیپ هر یو سیټینګ موږ کوو نو دا ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي. نو اوس دوستانو په دې ځای کې زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی نو هغه کمپلیټلی تیار شو. دوستانو په دې چینل باندې به تاسو په پاکستان کې څه قسمه ویډیوز نه ګورئ. په دې به تاسو صرف ویډیو پبلش کوئ او باقي چې کوم ستاسو دا چینل دی نو دا به بالکل تاسو یوز کوئ نه. بالکل دا به تاسو په یوټیوب کې نه استعمالوئ ولې چې د دې د وجې نه بیا تاسو ته مشکلات راتلی شي. دوستانو کم چې لاجیکل میتھډ دی هغه در سره شیر کوم. دوستانو په دې چینل باندې به تاسو شارټ ویډیوز اپلوډ کوئ. مینیمم تاسو به په ورځ کې 3 یا 4 ویډیوز ضرور اپلوډ کوئ. ټایمینګ به د شپې د 9 نه واخله سهار د 5 بجو پورې. په دې مابین کې به تاسو په دې باندې ویډیوز اپلوډ کوئ. اوس دوستانو د دې لپاره به تاسو ویډیو څنګه جوړوئ او کوم قسم ویډیوګانې به په دې باندې تاسو اپلوډ کوئ. په دې باندې زما په یوټیوب چینل باندې یو ویډیو موجود ده یوټیوب اټومیشنز کوم چې تاسو په دې سکرین باندې د دې د تھمبنیل کتلی شئ. دوستانو په دغه ځای کې تاسو ته ما د اے آی ټول او دا چې کوم ویډیوګانې جوړې کیږي نو د دې مکمل طریقه کار درښولی دی. په دې ځای کې تاسو 15 سیکنډ 20 سیکنډ 1 منټ ویډیو جوړوئ. که تاسو په وایس لګول غواړئ په هغه ځای کې پوره طریقه کار دی. دوستانو د هغه ځای نه به تاسو د ویډیو پوره طریقه کار زده کوئ او هغه ویډیوګانې به تاسو 20 منټ یا 1 منټ ویډیو جوړوئ او 4 یا 3 ویډیوګانې به تاسو په دې باندې اپلوډ کوئ او مینیمم په 2 هفتو نه واله تر 4 هفتو پورې به دننه ستاسو د یوټیوب چینل دی دا به مونیټایز کیږي. کوشش کوئ چې تاسو د انساید فیکټري په باره کې دا قسمه کنټینټ اپلوډ کړئ نو ستاسو ویډیوګانې به ډېرې زیاتې زر وایرل شي او په لږو ویوز باندې هم تاسو مینیمم په یوه میاشت کې $1000 ګټلی شئ. نو دوستانو دا و نننی ویډیو. که ویډیو د باندې خلک لیدلي وي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.